زما علماء کرامو ته درخواست دی، مدارسو والا علماء کرام چې خپله ذمہداري ادا کړي، په دې ورځو کې خاموش پاتې نه شي. څومره خطیبان دي د دې سړي په باره کې مستقل دا سوچ وکړو، د ده شکوک شبهاتو باره کې مسلمانان د دې نه خبر کې شعور ورکړي چې دا سړی منکر حدیث منکر قرآن دی. هسې نه اوس خو تر اوسه پورې فتنه ده هومره ده، یقین وکړه 5-6 کاله مخکې موږ چغې وهلې سړی منکر حدیث دی منکر حدیث دی، تر اوسه پورې را سره اکثر خلکو نه تسلیموله. اوس ټولو تسلیم کړه سوا د یو څو کسانو نه. برای مهرباني د دغه فتنې خلاف خپلې خولې کلاو کړئ. لږ جمعو کې دې وخت کې بل هر څه پرېږدوئ، دې فتنې ته توجه ورکړئ، هر څه پرېږدوئ، دې وخت کې صرف او صرف دې فتنې ته توجه ورکړئ. چې کوم دارالفتاګانو والا دي مدارسو والا هغوی ته هم زما درخواست دی، د باره کې کل کړ د خپل مدرسو په پیډونو باندې دغه جاري کړي. ځکه عوام الناس کم از کم د یو مدرسې سره د یو عالم مفتي سره تعلق ساتي، نو کم از کم خپل مینوالو خپل پالو خپل منونکو هغې ټولو ته چې دې باره کې هغه تفصیل ور ووایي. او یو